دو اسباب هغه دي چې موږ تاسو الله په سورته بقره کې په یو ځای بیان کړی. سورہ بقرہ 222 نمبر آیات کې اللہ رب ذوالجلال فرمائی وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ. اللہ فرمائی اللہ دے چا سر مینہ کوي ان اللہ یحب التوابین څوک چې الله ته ډېر توبه او باسي الله دې هغوی سره مینه. ویحب المتطهرین ځان پاک کوونکو سره الله مینه کوي. طهارت پاکوالی کاغا باطینی وي او که ظاهري وي دا چې انسان کې وي رب العالمین سره مینه کوي. خاول الله څه فرمایي ان الله یحب التوابین اللہ دے توبہ کوونکو سره مینه کوي. ورونو دا توبه استغفار دا یو ډیر لوی نعمت ده او که چیرې انسان دا حاصل شي او یو سړی په دې باندې عمل وکړي خپل زندګۍ کې الله د توبې الله ته رجوع دی الله نه معافي غواړي دا الله رب العالمین ته ډیر خوښه ده. الله په توبې انتهایی خوشحالېږي دومره زیات خوشحالېږي الله لکه حدیث کې ذکر نبی هم مثال ورکړي یو سړی ده په یو ځنګل کې روان ده او د سره سورلی ده په دې باندې ده د خوراک خاکم ده خود د سترګې ویر شي چې وګوري سترګې کولاو کې نو هغه سورلی غایب وي ورک وي نو دې یو خوا منډي او بل خوا منډي ډیر کوششونه وکړي او سورلی ملاو نشي. دا سړی په دې ځل کې خیال وکړي چیرې اوس په دې ځنګل اسه مرګ دی راغلی ځکه خوراکم لاړل سورلیم لاړل اوس په دې ځنګل کې دیولګ او تند مری مرخو بس یقیني ده خراشه دي سوري ته سملا چې دې سوري ته مرشم نو بس دا بخیر. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دې سملی او چې کله دې بیا سترګې به دغه سوچونو کې ده سترګې کولاو کې سورلی سره د خوراک څخه کوي ته ویلاړ ده نو دې ډیر زیات شدت الفرح د انتهایی خوشحالی نه څوي اللهم انت عبدي وانا ربك یا الله تم بندای او زد رب یما اخطا من شدت الفرح د ډیر زیات خوشحالی نه د ژبه نه خطای خلت نه خطای. خو رب العالمین چې دا انسان په دې سورلۍ باندې د دې مر نه بچ کېدو باندې په دې خوراک ملاوېدو باندې څومره خوشحال شو دا بنده دومره نه خوشحالېږي لکه دې مونږ الله انسان الله ته توبه وباسي الله دې ډېر زیات خوشحاله شي. الله دومره خوشحالېږي حال دا ده چې مونږ محتاج یو او الله دې مونږ توبې ته محتاج نه ده. او ورونو دا توبه او استغفار چې دا د امت د پاره یو امن ده عذابونو نه د پریشانوي نه د غمونو نه د ټولو علاج چې دا په توبه کې او استغفار کې پړ. حدیث کې رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې آیات په ذیل کې فرمایي چې سورۃ انفال کې رب العالمین د امت د دعا امنونه ذکر کړي دعا سیفٹی او بچاو اللہ ذکر کردی دی دی امت دے پارا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے آگے پزیل کے فرمائی مسند کے دا روایت دا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی انزل اللہ علیہ امانین ود ما امتا اللہ پا ما بانے دعا امنونا دعا حفاظتونا دی امت دے پارا نازل کردی دی. آگئی دو امن صدا دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات مبارک دا امن دا او دویم څه د استغفار دی الله نه بخنه طلب کول. الله نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي فاذا مدیت ترکت الاستغفار الى يوم القيامه زه خو د الله یو بنده یم بشر یم یو ورځ به تاسو نه لاړ شم خو چې زه لاړ شم نو ترکت الاستغفار الى يوم القيامه امت دا دویم امن خو در سره شته کنه هغه څه د استغفار دا تر قیامت پورې تاسو ته پرېږدم
رب العالمین درشم د سورۃ انفال کی فرمائی وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چې څو پورې ته په دوی کې الله عذاب نه ورکوي داسې عذاب چې بالکل بخکندی ہو کی استثالی عذاب راشو ټول ختم شي الله داسې نه کوي اور دویم اللہ رب العالمین فرمائی وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون چې څو پورې دوی ایمان بخنه غواړي مانوی چې الله ته معاف کړي یا الله معافي غواړو نو الله دوی ته عذاب نه ورکوي وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون چې دوی د الله نه لګیاوي بخنه غواړي دا د الله طرف نه یو امن دا مونږ ته الله را کړی چې دا ضایع نه چې دا ابس لګو بلکې د الله نه ډېر معافي غواړو قدم قدم کې معافي غواړو ابن قیم رحمه الله فرمایي چې انسان ته په ډېرو وختونو کې استغفار وکړه ځکه پته نه لګي د قبولیت کومه غړی ده چې رب العالمین ته انسان سوال وکړي چې الله بخنه وکړي الله استغفر الله او دا غړی د قبولیت کې والله ته بخنه وکړي امام حکیم رحم الله مستدرک کې دا روایت ذکر کړی ده او مسند کې امام احمد رحمه الله ذکر کړی ده شیطان لعین د مونږ الله ته هغه خپل د کبر او د لویۍ والا پروګرام هغه الله ته وړاندې کړی الله رب العالمین ته د ظالم د رجیم رټلی شوی څوی وعزتک یا رب شیطان وی چې تا پر اے الله تا په عزت باندې به قسم لا ابره اغوی عبادك ما دامت ارواحهم فی اجسادهم شیطان وی چې یا الله چې څو پر د دې انسان په دې بدن کې دا روح وی دا ته وته نه وی ترغه بزته نه بیلېګم تر دې چې دا گمراه کوم چې دا روح څو پر وته نه وی شیطان کده بوډادم شیطان دې نه خوځي شیطان دې نه پرې کده ځوان دا کده ناری نه دا کده زنانه دا په هر حال کې دا غریب دا او کمالدار دا او شیطان کوشش دا چې دا انسان گمراه کړي دا د شیطان پروګرام دا دا د شیطان اعلان دا دویم د رحمان اعلان دا د رب د عرش مالک اعلان دا رب العالمین ته څو فرمایل وعزتی وجلالی اتا خدا پروګرام دا چې څو پورې صاحب کی زب کوشش کوم زب دې خطا کوم اے لعین د ما د خپل ذات باندې د ما د خپل جلال باندې قسم وی لا ازال اغفر لهم استغفروني څو پورې د ما دا بنده د ما نه بخنه غواړي زب ته بخنه کوم همیش به ته کوم زب دې نه امید کوم بس ته دا کوشش کوه د خطای او زج څو پورې د المانه بخنه غواړي زبر تو بخنه کو ترمذی کی روایت ده نبی صلی الله فرمایي یا ابن آدم بنی آدم چې ته د الله نه ګورې نه امید نشي دا ونه چې موږ الله نه معاف کوي دا ګورې د شیطان یو چاله چې مړه د ما ګناهونه ډېر دي اما غلطۍ ډېرې زیاتې دي نا رب العالمین انتهائی حد پورې مهرباني کوي نبی صلی الله علیه وسلم دا قول امام ترمذی رحمه الله کړی چې رب العالمین دا فرمایي یا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء اے دې ادم بچیا کله تا دا ګناهونه توریز پورې ورسی دا خلا ټوله ډګه کی ثم استغفرتنی او بیا ته ما ته وی چې الله معاف میکا الله معافي غواړم ثم استغفرتني غفرت لك ولا ابالي الله فرمایي زه ته بخنه کوم کنه ما په باندې هیڅ پروا نشته الله نه څوک تپوس والا نشته دا د الله په څه باغ نشته دا د الله په څه نقصان نشته دا اغفر ثم استغفر غفرت لك الله فرمایي ته ما نه بخنه غواړي بخنه تکو اگر که ګناهونه دې به انتها ډېر نورونو استغفار او بخنه دا د الله د محبت لویه ذریعہ ده خو که چېرته موږ دا استعمال کو اور دویم دی آیت کې الله فرمایي ويحب المتطهرین الله ځان پاکونکو سره مینه کوي طهارت ظاهریم هغه پکار ده چې انسان پاکواله حاصل کی مسواک کوي او د ماسوتن چې کله انسان سملی نو په اوداسه کې انسان سملی ځکه حدیث کې چې کله انسان په اودس کې دی ماسوتن سملی اې د سره
په دې بدن پسې چې کومه جامه لګېدلې ده که بنیان ده او که دا کمیز ده نو په دې کې سره یو ملک شپه تېروي او هغه الله ته څه فرمایي د شپې هغه ملک کار دا ده هغه دا دعا کوي چې یا الله دته بخښنه وکړې یا الله دې سړي ته بخښنه وکړې فإنه بات طاهرا یا الله دې ډېره پاکه شپه تېره کړله په اودس کې اوده شوی ده دارنګې باطینی پاکي ته نه پکار ده چې انسان دې شرک د عقیدې نه د مؤمنانو د حسد نه مؤمنانو سره د کینې نه د حسد وغیرہ د دې مرضونو نه انسان ځان پاکي الله دې داسې انسان سره محبت کوي